سلامونه ګران دوستانو، بیا هم بل ویډیو په خیر. په یوې ویډیو کې ما تاسو ته بیا هم داسې د نوټ کوین په شکل یو بل ګیم درته راوړی دی، یا بل کوم کوین مې درته راوړی دی ملګرو. ټلګرام روباټ مې درته راوړی ده څه تاسو کولی شئ فری کوین ترې وګټئ او په هغه کوین چې کله لیست ملګرو تاسې خرڅولی شئ. نو ملګرو مخکې ما هم د نوټ کوین په اړه ویډیو جوړ کړی چې نوټ کوین تاسې څنګه جمع کوئ، څنګه دا کوین اخیستلی شئ، څنګه له روباټ څخه فری اخیستلی شئ د ملګرو. نو هغه له ډېرو ملګرو ویل چې دا دروغ دی، دا حقیقت نه لري. نو ملګرو اوس ګورئ 4515 نوټ کوین ما ته جمع کړي ورسئ داسې ما ومنم همدا به دروغ یې. هغه ما اوس خپل والټ ته رالیږلي دی پوه شئ 4515 نوټ کوین چې دي تقریبا $100 کېږي چې د ملګرو 9.3 کېږي. دا پورې د قیمت $115 ته هم وختم. نو ملګرو اوس ځم ټلګرام ته او تاسو ته دوه داسې نور د نوټ کوین په شکل د نوټ کوین په شکل د ټلګرام روباټونه درته ښیم څه تاسو کولی شئ فری هغه کوینونه اوس جمع کړئ چې کله لیست په 100 روپۍ کې، په بایننس کې، په بینکس کې، په بای بیټ کې، په اوکیکس کې، په 200 روپۍ کې چې کله لیست نو تاسو ته به داسې د نوټ کوین په شکل راځي او تاسو کولی شئ هغه ترې ویډرا کړئ. څه د ملګرو ټول طریقې او یاد درښیم ملګرو. ویډیو تر پای ورکړئ، ویډیو چې تاسو ویډیو سره لایک او زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ. ملګرو زه خپل ټلګرام ته ځم، خپل ټلګرام ته ملګرو ټلګرام ته چې کله راغلم ملګرو دلته به دا د ګوره تاسو ته مې د ټاپ سواپ په اړه هم ویډیو جوړ کړی دا ملګرو. ټاپ سواپ کوم کوین چې دا ټاپ سواپ کوین چې ملګرو په دې اړه ما هم ویډیو جوړ کړی دی په ټلګرام په چینل کې شته، د وبخښئ د یوټیوب په چینل کې زما د یوټیوب چینل کې د ویډیو شته د په اړه چې څنګه کار پرې کېږي، څنګه پیسې ترې ګټل کېږي، څنګه دا کوین ګټلو څه د ملګرو. چې په دې کې تقریبا ما اوس مهال 8 میلیونه کوین جمع کړي دي چې زیاتره ملګرو تقریبا 50 دی که څو نفره د ما د لینک له لار راغلي دي په دې کې جوین شوي دي او کار پرې کوي د ملګرو. نو ملګرو اوس دا بل د هیمسټر په نامه ده، هیمسټر په نامه هغه به زه هم تاسو ته وښیم چې څنګه کې کار پرې کوي او څنګه ترې پیسې ګټل کېږي، څنګه کوین ترې ګټل کېږي. نو ملګرو تاسو چېرته راسئ دلته ټلګرام ته چې دغه روباټ لینک به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکوي. دغه روباټ به داسې او اپشن تاسو درکړي مثلا ملګرو دلته وینئ دا هیمسټر په نامه ده. نو د باندې تاسو ملګرو کله کلیک کړئ نو تاسو راسئ کود راسئ ملګرو دلته ګورئ دلته تاسو ته یو پلی لیکلی ملګرو څه ته ګوره دلته کود راځم دلته ګورئ ملګرو دلته لیکلی دی پلی څه ده ته چې کله ملګرو تاسو ته ښکاري پلی په دې پلی په ځای ته ورته کلیک کوم څه ده پلی باندې چې کله ورته کلیک او لږ شان ته ورته انتظار سم تر هغو دا لوډ سي ماته راوړي. نو بالکل ملګرو تاسو بالکل وینئ چې دا ماته راوغوښته څه ده لږ زره لوډینګ اخلي، لږ زره ورته انتظار سو. نو ګوره ملګرو دلته ماته فری کوین درکړي تقریبا ملګرو ما 14 لکه او 4,350 کوین دنه جمع کړي فقط په کلیک کولو باندې ملګرو دا کوین ما جمع کړي دي. لکه نوټ کوین اوس ملګرو لیستو دلته تاسو بار اپشن ګورئ ملګرو چې دا په بینکس کې دا 100 روپۍ کې د کې لیست کېږي چې د بینکس ما تیار اوسه وسه کړی دی. په دې کې ملګرو تاسو فقط کلیک کوئ او تاسو ته به فری کوین دلته جمع کېږي. نو دا کوین چې کله لیست تاسو کولی شئ دا خرڅ کړئ، داسې ویډرا کړئ او تاسو کولی شئ چې دا خرڅ کړئ. نو دې کې څو اپشنونه ملګرو تاسو کله راځئ دلته تاسو ورته کلیک کړئ، تاسو ګورئ ملګرو ماته مثبت 10 ټکې څه ده تاسو ته بالکل ته یا ورکړئ. نو دې کې څنګه کولی شئ زموږ دا اپشن پورته کړو نو تاسو دلته راسئ په دغه بوز ورته کلیک کړئ څه ده په دې بوز ورته ورته کلیک کړئ ملګرو. په دې چې کله کلیک کړئ نو دلته ګورئ ملګرو دلته ماته لیکلي دي چې په 160 باندې تاسو بل بوز اخلئ. نو تاسو دلته په 100 یا په 500 ټوکن باندې تاسو همدا وایي. نو دا هم چې کله داسې ملګرو ووایي څه ده نو تاسو نه ټوکن خوري او دا به تاسو ته زیاتېږي. دا چې کله زیات شو ملګرو نو دلته تاسو کله چې په دې کې ټاپ دلته کوئ نو دا به زیاتېږي څه ده ملګرو. اول دپه ملګرو تاسو سټاپ دلته کوئ چې کله ګوته پرې وهئ څه ده ملګرو نو تاسو ته یو کوین جمع کېږي او کله چې مثلا هغه بوست زیات کړم تاسو ته به 2 3 4 5 همداسې به زیاتېږي څه ده ملګرو. او بل په دې مین باندې ورته کلیک کوم څه ده ملګرو دې کې تاسو ته فری کارټون درکړي چې دې په اړه به هم زه ویډیو درته جوړ کړم چې دې کې تاسو ته فری ډراپ درکړي. او بل فرینډز باندې څه ده ورته کلیک کوم په دې فرینډز کې ملګرو تاسو که خپل ملګري ورته انوایټ کړئ نو تاسو ته فری کوین درکړي. زه ګورم ملګرو ته ما یو ملګری ورته انوایټ کړی ده نو ماته فری دلته کوین درکړی. دلته ګورم ملګرو 11,093 پوینټ ما دلته راکړی دي. او ایرن باندې چې کله کلیک کوم ملګرو نو دلته کوي تاسو ملګرو هره ورځ راتلی شئ دلته فری کوین جمع کولی شئ په دې کې. په دې باندې دلته کلیک کوئ ملګرو نو ګوره نن ماته 1 میلیون فری کوین راکړی دی، سبا ته ماته 5 میلیونه فری کوین راکړي چې دا ملګرو. په دې کې بل اپشن تاسو ته درښیم ملګرو. په دې مې چې کله کلیک کړم نو دلته ملګرو تاسو کولی شئ ټلګرام چینل باندې ورته جوین شئ، تاسو ته فری کوین درکړي دلته. او دلته د یوټیوب په سبسکرایب کړئ تاسو ته فری کوین درکړي. او داسې په ټویټر کې ورته فالو کړئ تاسو ته فری کوین درکړي. او داسې خپل بینکس اکاونټ سره وصل کړئ تاسو ته فری کوین درکړي څه ده ملګرو. او کله چې خپل 3 ملګري راوتل نو تاسو ته فری 15,000 کوین درکړي.
نو ملګرو د طریقه فقط ډېر اسانه ده، فقط تاسو په کلیک کوئ، تاسو په کلیک کولو باندې تاسو کوین دلته جمع کېږي، داسې کړئ لیسن تاسو کولی شئ دا خرڅ کړئ. او د بل څه دا ملګرو دغه ټاپ ساپ باندې ما ویډیو جوړ کړې ده، زما یوټیوب چینل ته لاړ شئ هغه هلته وګورئ، په دې په اړه ما ویډیو جوړه کړې ده. څه ده ملګرو داسې اوس راوړئ په دې کوم کار کولو طریقه ټول درښیم. څه ده ملګرو نو ملګرو دغه روبات د اوس لږ مشکل کې لري، څه ده چې 2 منټه کې به دا حل سي. نو دا روبات طریقه ما په ویډیو کې تاسو درښودلې ده، ټلګرام د یوټیوب چینل کې ستا ملګرو. نو لینک به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکوم او هغه ځای تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. او د کوم روبات چې ما تاسو معرفي کړی همسټر په نامه، دغه لینک به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکوم، هغه ځای تاسو کولی شئ چې هغه وګورئ او راځئ جان کې او فری کوین ترې وګټئ. ملګرو دغه کوینونه چې دي تاسو ته اوس وایم چې دا جان کې دغه څخه کوین وګټئ. دا کوینونه ملګرو په بایننس کې، په اوکې ایکس کې، په بای بیټ کې، په هر سرپې کې دا لینچېږي. څه ده ملګرو اوس ملګرو مخکې ما ویډیو تاسو ته جوړ کړی چې نوټ کوین جمع کړئ، نوټ کوین قیمت پیدا کړئ. اوس ګورو ملګرو تاسو لاړ شئ بایننس ته لاړ شئ، بینکس کې لاړ شئ، بای بیټ ته لاړ شئ، اوکې ایکس هر سرپې ته لاړ شئ، تاسو ورته ولیکئ نوټ کوین اوس بالکل پورته روان ده. څه ده ملګرو ښه قیمت لري، پورته روان او شاید نور هم پورته سي. او که څوک ملګرو په خپل ټلګرام چینل کې نوټ کوین جمع کړي دي او نه یې کولی شي ویډرا کړي ترې، نه یې کولی شي خپل والټ ته ولیکئ، نو کمنټ کې ماته ووایئ، زه به تاسو ته ځواب درکړم او تاسو به ټول طریقه در وښیم.